قدرمانو دوستانو سلامونه د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. څو موده مخکې د چین د کمونیست ګوند شلمې مرکزي کمیټې څلورمه عمومي غونډه په بریالیتوب ترسره شوه او پکې پاتې شوی چې چین به د ورخراسون همکاریو او ګډو ګټو پر تګلارو ټینګار ولري. 2016 کال به د دغه هیواد د اقتصاد او ټولنې د پرمختګ د 15 کالم په وړاندې پلي کېدو لومړی کال وي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې هغه معلومات در سره شریک کړم چې د چین ورخراسون او لوی بازار به د نړیوال اقتصاد د پرمختګ لپاره کوم فرصتونه برابر کړي. په یادې غونډې کې د چین د ملي اقتصاد او ټولنې د پرمختګ په پار د 15 کالم په وړاندې طرحه کولو په اړه د چین د کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې وړاندیز تصویب شوی دی. دغه وړاندیز په راتلونکو 5 کلونو کې د خپلواکۍ پر بنسټ د ورخراسون د ژورتیا، د سوداګرۍ د نوښتګر پرمختګ د پیاوړتیا، د دوه اړخیزو پانګونو او همکاریو د فضا د پراختیا او په باکیفیته توګه د یو کمربند یو لارې د ګډې آبادۍ په شمول څلورو برخو کې د چین د ورخراسون نقشه طرحه کړې ده. چین په تیرو څو کلونو کې د اصلاحاتو او ورخراسون د تګلارې په رڼا کې د لیدو وړ بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. د بېلګې په توګه د چین د توکو د سوداګرۍ اندازې په تیرو مسلسلو 8 کلونو کې د نړۍ لومړی مقام نیولی. په دغه هیواد کې د خدماتي سوداګرۍ اندازه له 1000 میلیارډو امریکایي ډالرو څخه پورته شوی. چین د ټاکلي وخت تر نیم کال مخکې د 14 کالم په وړاندې په چوکاټ کې د بهرنیو پانګونو د راجلبولو موخې ته رسیدلی دی او په نورو هیوادونو او سیمو کې یې د پانګونو اندازې د نړۍ په لومړیو 3 مقامونو کې ثابت ځای خپل کړی دی. د چین د ورخراسون تګلاره نه یوازې د دغه هیواد د پرمختګ لپاره بلکې د ټولې نړۍ د پرمختګ لپاره هم ګټوره ده. چین په 2024 کال کې د څه باندې 150 هیوادونو او سیمو عموده سوداګریز ملګری پاتې شوی دی. د اټکل له مخې د 14 کالم په وړاندې په موده کې د دغه هیواد د توکو او خدماتونو د وارداتو اندازه له 15 میلیارډو امریکایي ډالرو څخه هم پورته وي. د چین پانګه اخیستونکو هیوادونو او سیمو ته د څه باندې 300 میلیارډو امریکایي ډالرو په ارزښت محصول ورکړی او هم یې خلکو ته ډېر کاري فرصتونه برابر کړي دي. څو موده مخکې په شانګهای کې د چین د وارداتو 8 نړیوال نندارتون ترسره شوه چې دا په 2015 کال کې د دغه هیواد له مهمو اقتصادي او ډیپلوماتیکو فعالیتونو څخه یو و. دغه نندارتون هر کال ترسره کیږي او د چین د ورخراسون د لوړې سویې د ننداره ښه ساحه بلل کیږي. په سږني نندارتون کې د 155 هیوادونو، سیمو او نړیوالو سازمانونو استازو او 4108 بهرنیو تصدیو ګډون کړی و چې پکې 411 ډوله نوي تولیدات، نوي تخنیکونه او نوي خدماتونه نندارې ته وړاندې شوي وو. دا د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ د چین بلنې ته مثبت ځواب ویلی او د دغه هیواد لوی بازار ډېر جذاب دی. درنو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.